عیدګاه دروازې ته راورسېدم. نو کارونه و هر څه سره رخصت سي، ماښام سي، نو هر څوک کوښښ کوي ځان کور ته رسوي. نو راوګرځېدلم پر کفت احمدد چوک باندې، بېرته په د راسته لاس کې د نوي سړک باندې دلته تاکېږم. ښې کلچې روغانۍ وینې. دا مخامخ چې ده دا د احمدشاه بابا زیارت دی، نو دا نوی سړک دی. لمر هم په لوېدو شو. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. خدای دې وکړي چې هر چیرې یاست روغ جوړ یاست. نو بیا هم مازدیګر دی، نو راوتلي یو د کندهار ښار ته. نو دا څو ورځې کېږي په عینومېنه کې وو، نو نن مازدیګر راووتلو. راځئ له خیره سره وګورو چې په ښار کې څه کیسې دي. څو ورځو کې خو بیا د ښار اپډیټ هم خلک غواړي. نو ښار ګورو دا مازدیګری چې څه حساب دی. عیدګاه دروازې ته راورسېدم. نو موږ اکثره وخت مازدیګر راووځو، نو هغه په ښار کې ډېره ګڼه ګوڼه په دې خاطر چې کارونه و هر څه سره رخصت سي، ماښام سي، نو هر څوک کوښښ کوي ځان کور ته رسوي. په دې ساحه کې بیا دغه یخچالونه او دا شیان جوړېږي. نو اوس دوبی دی د یخچالو د دې شیانو هم ډېر مشکلات پیښېږي. په نږدې یم کفت احمدد چوک ته، بس پر کفت احمدد چوک باندې راګرځم. ذکرا ته وګورئ دې څنګه عینکې کړي دي. نو دې ته چې هر څو زه ووایم، زه وایم نجلۍ ته زما سره مه ځه، کوچنۍ یې. نو زما په موټر کې خو د کوچنیانو چوکۍ نشته چې زه دا پکښې کښېنوم. نو دغسې چې کمربند ور وتړم، نو هغه غاړې ته برابرېږي. نو وایي ما نازولې زویه، هغه مې وغځولې زویه، هغه کیسه ځینې جوړه نه شي. ښه، نو عموما لوی خلک کمربند نه تړي په افغانستان کې، نو کوچنیانو څخه بیخي ګیله نشته. نو هر وخت زه دې ته وایم هم شاته کښېنه، دا بیخي مخ ته کښېني. زویان همچنان، نو که کوچنۍ ده چې هغه کمربند ور وتړم، هغه غاړې ته برابرېږي. نو تاسو به وایاست چې ته به خپله ولې نه تړې. بس نو دا داسې دی چې اوس زه یوازې په دې ښار کې کمربند وتړم، ټوله ماته ګوري. نو تاسو راته وایاست چې درته ګوري دي، نو څه خبره ده. نو دا ځینې شیان نه لاګو کېږي په افغانستان کې. نو راوګرځېدلم پر کفت احمدد چوک باندې، بېرته په د راسته لاس کې د نوي سړک باندې دلته تاکېږم. نو یو شی مې په کار هم دی د زویا او د ذکرا لپاره. اوس خو انځر دی زوی، توت نشته اوس دا وخت. توت وخت خلاص شو، دا چې اوس د توت وخت یې په یاد دی. دغه دی وایي توت دی، دا وخت بیا انځر راځي. د راسته لاس کې به راوګرځم. نو دلته څه زویا لپاره روغانۍ د دغو ځای ښه روغانۍ وینې. ته کښېنئ سیده. ښې کلچې روغانۍ وینې. یو شان لري وینې. څو درکړم اوس نو؟ 200 ډېره مننه.
دا مخامخ چې ده دا د احمدشاه بابا زیارت دی نو دا نوی سړک دی دلته خلقه شریف هم ده زویا داسې دی چې سهار مالې شی نه خوري هګۍ و دا شان نو دغه شان لا بیا هم د غونه خوري نو دغه دی د ګریټ احمدشاه بابا زیارت نو دغسې به مخ ته ځو د خیره سره ډېره ښایسته نرمې روغانۍ دې وینې ووارې که ذکرات یې هم ورکړه که خوري واخ ماما ډېر ښایسته روغانۍ دې خوند وګوره ډېر ښایسته روغانۍ دي زما خپله خوښ دي اکثره وخت چې داسې د شیدو سره بیا بیخي خوند کوي دا نو ټک ټک بازار سو خوله مې هم ډکه د روغانۍ خورم دغه ځای ته پخوا په فلمو مارکیټ ویله دلته بیا دغه تازه میوه و ترکاري و سبزیجات و دا شیان خرڅېږي ډېر بېروبار دي دا مازدیګر ټیم نو مجبور یو بېرته دغسې د امام بارې پر سړک باندې وګرځېږو عمومي جادې ته به ووځو لکه داسې که ولاړ شو بیا شاه بازار دی بیا بیخي ځنډېږو دا شو د امام بارې سړک بیا لمر راتشېده سو اصلي د کلچو د کیکو د دې شیانو مرکز نو دغه دی نو او په ټول ښار کې چې دغه د بیکري کار کوي دا د دغې ساحې خلک کوي د اهل تشیع او دلته د فرنیچر کار هم ډېر کېږي دا ډبل بیډ و المارۍ و دغه شان بېرته جادې ته برابر سولم جاده بیا هم پراخه ده نو چې هر څونه ډېر موټران یې سره وزرېږي چې یو څه قانون مراعت کړي ډېر سوي دي بالا خلاصېږي دا بېرته کپتان مدد چوک ته راورسېدم د ولایت مقام مخې ته راورسېدلم عیدګاه دروازه ازرجي بابا دی نو دلته بیخي د خټکو تازه میوې ډېر پخوانی مرکز دی دا نو میوند کلینیک دی دغه ساحه کې نو بس ټوله دغه تازه میوه ده
ترکاري و دا شان دي. هغه دي وینې دا هندواني دي، خټکي دي. د موټر ته وګورئ، کوچنی موټر دی، څونه یې بار کړی دی. خو داسې دا فکر کوم داسې ډېر وزنداره شیان نشته پکښې، کې ټوله پاپړ ماپړ و دا شیان دي. خو بیا هم بیخي کوچني موټر چې مازدا جوړه کړې ده، دونه یې جګ کړی دی. هرې شفاخانې مخ ته دونه بېروبار دي. یو خو عموماً دوبی دی، په دوبي کې یو اندازه مریضان زیات دي نسبت ژمي ته. لمر هم په لوېدو شو. دا وخت نو بر بایپاس هم دا غاټ چې وینې غټ موټران داسې بېروبار دی. دا بیا ټولې قصابې دي. او دا د غوا شپېشتې دي. دا عینومېنې عمومي دروازه بنده ده، نو نه پوهېږم چې څنګه حساب دی. یا خواته کار شروع لا خوا چې موږ راوتلو، دا یو طرف یې مکمل اړولی دی. داسې مخکې دروازه باندې به ورسو، داسې خوند یې وکړې لکه کابل ته چې روان یو. لکه کابل ته روان یو یا زابل ته روان یو.